أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو ټول په جریان کې یاست، هغه مسافر وړونکې وړه طیاره چې د تایلند نه د روسیې خواته روانه وه، دوی خپل یوه واقعې په اساس په بدخشان زموږ سرحدي سیمې کې سقوطي کړی و، چې پس د هدایت د مقامات د وزارت ترانسپورت او نقلیه مشري او د نورو ارګانو هدایت ورکړل شو چې زموږ د ژغورنې او پلټنې ټیم منطقې ته ولاړ شي، او همچنان د بدخشان ولایت والي صاحب په مشترکه په هماهنګۍ سره نو 2 ورځې موږ هلته پلټنې کړله چې الحمدلله پرون ماښام هغه ځای پیدا کړو، او په نهایت کې د دغې تیاري چې 6 نفر عمله وو، 4 نفر ژوندي دي، یو موږ وژغورل راوړل، او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه به هم انتقال شي او د هغه منطقې اول فیض آباد ته بیا کابل ته. اوس دوی صحي حالت لږ تاسو چې ګورئ ښه ده، لومړني کومکونه ورسره شوي دي، او انشاءالله ځو کابل خواته. مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو ټول په جریان کې یاست، هغه مسافر وړونکې وړه طیاره چې د تایلند نه د روسیې خواته روانه وه، دوی خپل یوه واقعې په اساس په بدخشان زموږ سرحدي سیمې کې سقوطي کړی و، چې پس د هدایت د مقامات د وزارت ترانسپورت او نقلیه مشري او د نورو ارګانو هدایت ورکړل شو چې زموږ د ژغورنې او پلټنې ټیم منطقې ته ولاړ شي، او همچنان د بدخشان ولایت والي صاحب په مشترکه په هماهنګۍ سره نو 2 ورځې موږ هلته پلټنې کړله چې الحمدلله پرون ماښام هغه ځای پیدا کړو، او په نهایت کې د دغې تیاري چې 6 نفر عمله وو، 4 نفر ژوندي دي، یو موږ وژغورل راوړل، او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه به هم انتقال شي او د هغه منطقې اول فیض آباد ته بیا کابل ته. اوس دوی صحي حالت لږ تاسو چې ګورئ ښه ده، لومړني کومکونه ورسره شوي دي، او انشاءالله ځو کابل خواته. مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو ټول په جریان کې یاست، هغه مسافر وړونکې وړه طیاره چې د تایلند نه د روسیې خواته روانه وه، دوی خپل یوه واقعې په اساس په بدخشان زموږ سرحدي سیمې کې سقوطي کړی و، چې پس د هدایت د مقامات د وزارت ترانسپورت او نقلیه مشري او د نورو ارګانو هدایت ورکړل شو چې زموږ د ژغورنې او پلټنې ټیم منطقې ته ولاړ شي، او همچنان د بدخشان ولایت والي صاحب په مشترکه په هماهنګۍ سره نو 2 ورځې موږ هلته پلټنې کړله چې الحمدلله پرون ماښام هغه ځای پیدا کړو، او په نهایت کې د دغې تیاري چې 6 نفر عمله وو، 4 نفر ژوندي دي، یو موږ وژغورل راوړل، او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه به هم انتقال شي او د هغه منطقې اول فیض آباد ته بیا کابل ته. اوس دوی صحي حالت لږ تاسو چې ګورئ ښه ده، لومړني کومکونه ورسره شوي دي، او انشاءالله ځو کابل خواته. مننه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو ټول په جریان کې یاست، هغه مسافر وړونکې وړه طیاره چې د تایلند نه د روسیې خواته روانه وه، دوی خپل یوه واقعې په اساس په بدخشان زموږ سرحدي سیمې کې سقوطي کړی و، چې پس د هدایت د مقامات د وزارت ترانسپورت او نقلیه مشري او د نورو ارګانو هدایت ورکړل شو چې زموږ د ژغورنې او پلټنې ټیم منطقې ته ولاړ شي، او همچنان د بدخشان ولایت والي صاحب په مشترکه په هماهنګۍ سره نو 2 ورځې موږ هلته پلټنې کړله چې الحمدلله پرون ماښام هغه ځای پیدا کړو، او په نهایت کې د دغې تیاري چې 6 نفر عمله وو، 4 نفر ژوندي دي، یو موږ وژغورل راوړل، او 2 نفر په دې کې تلف شوي دي چې د هغو جسدونه به هم انتقال شي او د هغه منطقې اول فیض آباد ته بیا کابل ته. اوس دوی صحي حالت لږ تاسو چې ګورئ ښه ده، لومړني کومکونه ورسره شوي دي، او انشاءالله ځو کابل خواته. مننه.